دا وخت موږ د بارډرۍ کې د کینګ سټار یو نوی سیټ اپ وته د آیس کریم یو نوی برانډ لانچ شوی دی د سوات نه او موږ د دې د مارکیټینګ منیجر چې کوم دی دنه لږ یو څه تاسو کوو تاسو خپل تعریف وکړئ لکه بسم الله الرحمن الرحیم زمانم فرزند علی خان یوسف زید زه د سوات میاندم ویلی سره تعلق لرم اصل کې تاسو سره خو تعارف ما بي اس انټرنیشنل ریلیشن چې کوم دی د اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي نه کړی دی او اسلام آباد کې انټرنیشنل پیس سوسایټي چیرمن یم او دا سیټ اپ چې کوم دی زما یو ورور دی انټرپرینور دی هغه په فرست ټایم باندې په ایشیا کې دا انټروډیوس کړی دی دا سیټ اپ دا په ټول ایشیا کې موږ په فرست ټایم ځکه چې په امریکا کې داسې 7 کالري دي 2 په لندن کې دي او 3 په کینیډا کې دي کنه نو دا نوې سیټ اپ ته نوې ټیکسچر دی کنه نور په کې خاصیت نشته خو صداسي دغه شیزونه دي بګي چې ټول پیور دي لکه تاسو ایز ا ډاکټر موږ تاسو ته وی کنه ارکیډ روټس موږ تاسو ته وی چې سالبي مصری وته او اصل کې عربیان او مصر او هغه ځایغه کې استعمالي لوکل لیول والا ځکه نه چې لګرانی 12000 روپۍ باندې کیلو ده کنه هغه په کې سټیبিলিټي لپاره استعمالو نور په دې کې کورانه پیروي چې کوم ده او د میخو په د غواګانو نو ما په خپل باندې د غواګانو په پیو باندې په دې کې دغه وکړه ایکسپریمنټ موږ وکړو نو هغه کې هغه ټیسټ چې کوم ده نو بدلو نو موږ هغه واړو لیسین کنه دا سیټ اپ ته کینګ سټار په نوم باندې کنه ان شاء الله نیکسٹ ایئر د دې 65 برانچز په ټول ملک کې خارجي هیل سټیشنز چې کنه مطلب لکه د سیل زګونه چې او میجر سیټی چې دا زموږ ټارګټ کې دي صحیح کوالټي کنټرول خو تاسو ماشاءالله الریډي بیان کو چې تاسو په سپیشلیټی دا او پرایس تاسو څنګه سره چې کوم دی چې نارمل چې کوم موږ مارکیټ سټډي کو او سروې مو وکړه نو بس ګروپ چې کوم دی د سوات لوکل آیس کریم هم 60 روپیز دي تاسو ټول ته پته ده کنه خو موږ داسې چل وکړو چې ایز ا برانډ به دا انټروډیوس کیږي او په ایشیا کې فرست ټایم کړی دی نو موږ داسې نه کوو چې یاره خلک لوټ کولو دغه نه دی او رزق د دین نه دی ځکه زمونږ 2 سکوپ چې کوم دی هغه په 50 روپیز باندې دي کنه موږ اصل کې خلک لګي نو د ټوریست او د لپاره د سیس ګرانای موږ 40% اف کړی دی ریټ د ټوریست لپاره کنه د خپل پرومو لپاره تاسو ته خپل پته د پروموشن لپاره کنه نو الحمدلله په یوم یاش کې دې دونه فیډبیک دی چې د سوات ته هر ګوټ نه خلک دلته راځي پابلوز د چارباغ منګور دې کا سندرالو چې یاره هغه پریخي دی از چیلنج باندې موږ دلته راغلی یو الحمدلله هغه وی چې یاره نیکسټ به موږ ټول منګور راول بالکل دا موږ خپل باندې ټیسټ کړو تاسو ته ریکمند کوم چې تاسو خامخا دلته راشئ یو ډیر یونیک ټیسټ دی یو ډیر خسته خوند دی پکې تاسو به انجایم کوئ خو زه د دنه بل پوښتنه کوم چې د فیوچر پلانینګ څه دی د باره کې چې د فرانچایز ورکول غواړي چالانو هغه دې سره کانټیکټ کول شي کنه شي قبل څوک فرانچایز غوښته غواړي بالکل بهشکه اصل کې د دې کم مطلب اونر چې کوم دی زما مشرور دی کنه او هغه از انټرپرینور دی کنه نو دا غو سره به دې باره کې زه په خپل باندې خبره وکم او فارمولا او داسې چې کوم دی دا زمونږ رجسټرډ دی کنه نو بل څوک دا اسی هم نشي وسته خو موږ به ته فرانچایز یا جاینټ وینچر وته وای کنه جاینټ وینچر په توګه باندې موږ ایز ا شیرز باندې یا داسې به خلکو لا دغه ورکول شي ځکه چې نیکسټ ایئر زموږ پلانینګ دی چې 65 برانچز به موږ په ټول ملک کې د دې دا به تاسو ټوټل په خپل اونرشپ کې دا 65 چې دا به اونرشپ کې او ماته تقریبا لکه زیات مرګرو نه ځکه چې زموږ ټایم په اسلام آباد کې شوی نو ماته د ډیر ملک هري کونې نه لکه پلندري د کشمیر د لندن نه یو کس ټلیفون وکړ چې زه پلندري کې زما ځای دی او تاسو هماله لکه جاینټ وینچر کې دلته دغه راکوئ د ناران نه راته کس ټلیفون وکړو د اسمل خان نه فیصل آباد نه نو دغه زمونږ په خپل پلانینګ کې نه خو اوس موږ سوچ کوو چې یاره دا خلک چې دغه غواړي شیرز غواړي صحیح ده نو د
دې شیرز باره کې موږ سوچ وکړو او بیا به هغه دغه باندې به موږ د هغو سره په جاینټ وینچر کې د دې برانچ د سوات خلکو ته به د دې په هکله باندې څه میسج ورکول غواړئ دا نوی سیټ اپ چې راغلی دی الحمدلله ایز ا ډاکټر تاسو ته د دې ښه بینیفټس معلوم دي که چېرې څوک صرف د دې کې یو څیز د هرکټ روډ سره که د هغې هغه بینیفټس وګوري که نه نو بس په خپله به دې طرف ته اټریکټ شي یو تپوس کوم دا سوټ تاسو ته اول څنګه راغی چې تاسو مطلب دا شی ستاسو کو اصل کې چې زما رور چې کوم دی هغه د ملټي نیشنل کمپنیانو سره کار کړی دی او مارکیټینګ ایکسپرټ دی او په مطلب زیات تر بهر ملکونو کې پاتې شوی دی هغو دا سوچ وکړو چې داسې زه یو آیسکریم انټروډیوس کول غواړم د هغې ټیکسچر هر څه چې کوم دي هغه زموږ د ټریډیشنل ټیکسچر نه بدل و یونیک که نه د هغو هغه موږ ولګي 4 میاشتې په دې ریسرچ وکړو صحیح ټیک په ریسرچ کې اصل ریسرچ بیس دا چلو چې موږ د ایټالي نه ماشین راوغوښتو په هغې کې ایکسپریمنټ شروع کړو 4 میاشتې تقریبا د 50,000 روپو موږ صرف پی په دې کې د کلي په حجرو کې ویشل دي چې کم ټیسټ ښه دی کم نه دی ښه کم فلیور ښه دی کم نه دی ښه اوس زموږ سره 16 فارمولې دي او 22 فلیورز دي فالن صاحب زموږ سره وینیلا کم بیسک چې کوم دی زموږ هغه ټول سواد چې کوم دی هغه 100% لکه انتهایی خوښ کړی دی او اوس یو 2 ورځې شوې مینګو فلیور انټروډیوس کو هغه تاسو ټیسټ کو تاسو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې دا مې ولده زه امید لرم چې دا به ټول پاکستان کې نه بلکې په ټول ایشیا کې به انشاءالله خورېږي او زما خو ډېر زیات چې دا آیډیا مې خالي ولده که نه چې دا دونه ښایسته آیډیا ده او بیا د سوات په غرونو کې دا خلک ناست دي هغو راوړه نو دا ډېر د فخر خبره ده د ټول سواتیانو لپاره موږ په تاسو باندې فخر دی چې تاسو داسې آیډیا راوړله او زموږ دعاګانې نیک خواهشات ټول ستاسو سره دي ډېره مننه اسلام علیکم ډېره مننه تاسو وګورئ دا یو یونیک آیډیا دوی لانچ کړی ده په سوات کې چې د یو آیسکریم شاپ دکان یې ویستی دی او په هغې کې د اټلي نه مشین راغوښتي دي او په هغې باندې بیا دي دا آیسکریم جوړوي دا کسټمرز ورته ولاړ دي او ماشاءالله ډېر رش ته پې دا دي کم هغه چې کم دي دا یې مشینري ده ټوله دا دی ورکر دي او د دې دا پالیسي ده دوی چې موږ به انشاءالله نیکسټ ایئر 65 برانچز ټول پاکستان کې سپریډ کوو ډېره مننه